يعني دا اوس په دغه لحظه باندې یعنې داسې به ځان سره لیک احساس وکړه، احساس منسوي. آیا احساس به همدا وي پورته سترګو به نبي علیه السلام ته وګورو؟ آیا احساس به مو دا وي چې خدای ناخواسته په بل قسم باندې داسې یو احساس وکړو چې یعنې بیخي حیرانوونکی به وي دا حالت، بیخي حیرانوونکی به وي دا حالت. یو مخکې له دې چې خدای ناخواسته داسې څه باندې الله رب العالمین الله حبیب صلی الله علیه وسلم رانه خفه سي او یا د خفګان سبب د خفګان په ورځ قیامت ګورې ډېر سخت سفرونه لرو، والله ډېر سخت سفرونه لرو. اول خو ځانونه ګورې د همیشه وخت دپاره ما تاسو ته وویل بلغوا عني ولو آیه، بلغوا عني ولو آیه، ولو که یو آیات، ولو که یوه مسئله، ولو که یو حدیث دی، ولو که داسې څه وي چې بل مسلمان ته هغه خبره دي تا سبب د هدایت جوړوي، د نیکي جوړوي. هغه ورونه دې نه خفه کېږي چې دوی انشاءالله په دې ما یقین هم داسې نه به خفه کېږي. راځي په ځانو کې صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړو. هغه صفت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر عمل ورباندې کړی و، راځي هغه په هغو سنتو باندې عمل وکړو، خپل زندگی به مو ورباندې ښایسته سي، خپل ژوندونه به مو ورباندې ښایسته سي. قسم په الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کول د دنیا او د آخرت سعادت پکې دی، د دنیا او د آخرت ګټه پکې دی، د ژوند برکت پکې دی، قسم بالله د ژوند برکت پکې دی، د فامیل برکت پکې دی. راځي په خپلو ځانو کې داسې آثار پیدا کړو ولې مو داسې زر تر تغییر وکړل. زه حیران دې ته یم، دا خپل ځان ته نورو مسلمانانو ته حیران په دې کله وخت کې چې غیر مسلمین یو عمل وکړي مسلمانانو بیا په هغه باندې عمل کړی. دا خبره کې موافق یې سره که نه یاست؟ خو که دوی سر داسې جوړ کړی موږ یې داسې ورسره جوړ کړو، که دوی یې له دې خوا خریلی موږ یې له دې خوا راوخریو، که دوی په یېرې کې داسې نقشې ورکړي موږ بیا داسې ورکړي. کوم کافر تاسو لیدلی چې د مسلمان په یو عمل باندې عمل کړی؟ جواب سره نه راغلی؟ نه دی کړی دی، ما خو څوک والله کړی دی. دې کې شک نشته، الله مهربانه ذات. موږ تاسو همیشه وخت چې کله یو څه راباندې راسي الله ډېر مهربانه ذات. ما اوس مخکې دوی ته قصه کوله، که دوکاندار ته 2 ساعته مزدور ناوخته ورسي د الله مهرباني یې هېروي، وایي دا دوکان دې ولې په دې ټیم نه ده خلاص کړی؟ دا داسې که نه؟ که دوکاندار یوه ورځ دوکان بند کړي د الله مهرباني یې هېروي، وایي نو ولې مې دا دوکان بندول، ولې بند شو، ولې په دې ولې باندې به د 3 شپې سر خوږوي؟ دا داسې که نه ده؟ په کارګر لمونځ نه کوي، څه یې کوي؟ الله مهربانه. دا داسې که نه؟ کارګر 2 ساعته دوکان زیات راته خلاص کړی ده، خوشحاله وي. خو که بل داسې دیني کار ونه کړي د ده جواب بیا څه شی وي؟ څه شی وي؟ الله اکبر، خدای مهربانه. دې کې شک نشته الله مهربانه ده. د الله مهرباني ته ځان جوړېدا پکار ده که نه؟ د دوکان کلي چې راخیسته دوکان ته ځي، مزدوري ته ځي، کار ته ځي، بل څه ته ځي، بل څه ته ځي. د الله د مهرباني دپاره هم راځي یو قدم مخکې کېږو به که بله مخکې؟ انشاءالله ټول به مخکې کېږو انشاءالله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. یو خبر را یاد شو،
دا خبره به تاسو په ذهن کې ډېره ګرځي خو کوم څه یو کوم درته بالکل ها بالکل وکړه د رسولو رزقیږي په فیسبوک کې یو ویډیو پیدا شوی ده یو ځوان د شاوخوا څو کسان په راټولي په ډبرو باندې راجم کوي بالکل ورغزوي کې درک په دې عمل نه غږیو الله رب العالمین دې افغانستان کو مسلمانانو بیا د نړۍ په مسلمانانو باندې رحم وکړي الله رب العالمین دې افغانانو نور ورونه جوړ کړي بیا ټول نړۍ مسلمانان الله دې صلح او اسلامي نظام او د خپلواکي نظام او د ورګوي نظام په افغانانو راوړي دا ویډیو اول دومره فقط ویل غواړم دا ویډیو د هغو استخباراتو کار ده چې دوی نه غواړي چې د افغانانو په منځ کې یو د خوشحالي زیری راسي او افغانان په یو ټغر د ورګوي په فضا په قرآن او په د الله په دین راځي دا ډیره زړه ویډیو ده دا به تاسو کتلی دا په 2015 کال د کاری څخه 2001 دم الله اکبر 2001 کال د 15 دم نن وکړه وګوري د افغانستان په حکومت کې داسې خلک شته چې د افغانانو آرامي نه غواړي داسې کړۍ شته چې نه غواړي که موږ ګاونډي هېوادونه دي دوی نه غواړي چې افغانان دې په یو ټغر راټول شي دا ویډیو چې نن بیا راپورته شوې ده دا د هغو استخباراتو کار ده چې تاسو ورباندې پوهېږئ هر افغان ورباندې پوهېږي که نه پوهېږي خو د دې د ویډیو په خپرولو نشرولو کې یوه مهمه خبر ډېرو ځوانانو فیسبوکیانو دا خبره وکړله وایي دا وحشت و دهشت ها ویې کړه که ونه ګورئ دا ډیره خطرناکه خبره ده دا سړی بالکل له اسلام نور خلاصوي دا خبره له څه شي خلاصوي اسلام خلاصوي دا حدود دی الله دی تلك حدود الله دا حدود دی چا دی دی الله وړم فقط دا دو درې خبرې مختصرې کړم چې د بل وخت لپاره که څوک داسې کسان چې د تاسې په موضوع کې یو څه الله رب العالمین بعضی سزاګانې په قرآن عظیم شان کې معلومې کړي دي چې هغه په هغو کې یو د رجم سزا ده ګوري عمر رضی الله عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست د چا په منبر د چا په منبر رسول الله صلی الله نبی علیه السلام په منبر ناست وایي د رجم آیات په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده